د پیریانو او انسانانو ډلې که تاسې د ځمکې او اسمانونو له سرحدونو څخه په وتلو تښتېدلی شئ نو وتښتئ، خو نه شئ تښتېدلی. د دې لپاره ډیر قدرت پکار دی. تاسې به د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ که د تېښتې هڅه وکړئ نو پر تاسې به د اور شغلې او لوګی خوشې کړی شي چې تاسې د هغو مقابله ونه کړی شئ. ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار د کومو قدرتونو انکار وکړئ نو څه به جوړ شي په هغه وخت کې کله چې آسمان وچې وي او د سرې څرمنې غوندې سور شي. ای پیریانو او انسانانو، په هغه وخت کې به تاسې د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ. په هغه ورځ کې به له کوم انسان او له کوم پیری نه د هغه د ګناه د پوښتلو اړتیا نه وي. نو به کتل شي چې تاسې دواړه ډلې د خپل پروردګار له کومو لورینو څخه انکار کوي. مجرمان به هلته له خپلو څیرونو وپېژندل شي او هغوی به د وچولي له ویښتو او پښو نه په رانیولو راښکودل شي. په هغه وخت کې به تاسې د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ. په هغه وخت کې به وویل شي دا همغه دوزخ دی چې مجرمانو دروغ ګاڼه. د همغه دوزخ او خوټېدلو اوبو ترمنځ به هغوی راوړېدونکي وي. نو بیا به تاسې د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ.